أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د وعدې مطابق ما تاسو سره یو وعده کړې وه چې زه به د رحمان بابا هسټري د هغه پیدایش او وفات او داسې د هغه د ژوند په هر څه باندې به مونږه مختلف ویډیوګانې به پې راوړو. نو نن د هغه سلسلې اولنۍ ویډیو ده چې د رحمان بابا پیدایش او وفات په دې په باره کې به نن مونږه بحث کوو. د رحمان بابا د پیدایش او د وفات په حقله چې تر اوسه پورې ډېرې څېړنې شوي دي او چې کوم معلومات تر اوسه پورې مونږ ته را رسېدلي دي نو هغه اکثر په خارجي سندونو او په قیاسونو اډه نه لري. ځینې معلومات د هغه د دیوان نه هم کېږي. دیوان مطلب دی د رحمان بابا چې کوم د اشعارو کم کتاب دی د هغې نه هم کېږي. لکه د رحمان بابا د قام قبیلې په حقله ویلی شي چې دی په پښتنو کې سړبنۍ او په سړبنو کې غوریا خیلو او په غوریا خیلو کې مومندو کوم چې د دې شعرونو نه هم معلومات مونږ ته کېږي. یعنی د کتابونه هم د دې مونږ ته معلومات کېږي چې د مومندو یو څو شعرونه چې د هغې نه معلومات کېږي. نو هغه شعر څه په دې ډول دی: یو کتاب په سړبن کې چا ونه کړو، یو کتاب په سړبن کې چا ونه کړو، بې رحمانه چې جوړ کړو دا کتاب. کای شعر د رحمان مومن تر غوږ شي، کای شعر د رحمان مومن تر غوږ شي، غوږ به نه باسي په شعر د خوشحال څوک. نو د دې شعر نه دا پته ولګېده چې رحمان بابا چې کوم دی دی مومن قام والو. د رحمان بابا چې د پلار نوم یې عبدالستارو او په بادر کلي کې چې د پېښور سره نږدې دی زیږېدلی و، پیدا شوی و، او بیا وروستو په هزارخوانۍ پېښور کې میشته و، یعنې هلته اوسېدو. او دا خبره هم د یو خارجي سند په حواله باندې کولی شي ځکه چې موږ سره یو خارجي سند شته دی چې د رحمان بابا مقبره هم په هزارخانۍ کې ده. د د غریبۍ یا د امیرۍ په حقله باندې چاته څه معلومات نشته چې دی غریب شاعر دی یا امیر دی. سوا د یو شعر نه کوم نه چې د رحمان بابا په خپلو شعرونو نه معلومیږي. لکه وایي د دنیا کارونه واړه په دنیا شي، د دنیا کارونه واړه په دنیا شي، ما به څه څوک چې نه لرم دنیا. د هغه په شعرونو نه دا ظاهره ده چې مالداره نه و، غریب سړی و او د خانانو سره یې د کلي نه کېدو په حقله باندې شعرونه خواږه شعرونه ویلی دي. دی وی نشي د خانانو ملنګانو سره کلی، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. خو دولتي خوښ هم نو او ښه په ښکاره ټکو به یې ویل چې د دلبرو صدقې لری غواړم، د دلبرو صدقې لری غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې ظاهر یم. نو د دې شعرونه دا پته ولګېده چې د دنیا سره یې څه واسطه نه وه. او بل یو شاعر خپل په کتاب کې د پیدایش لیکلی دی چې په دې په 1042 عیسوي 1042
هجری کې پیدا شوی دی او وفات په 1128 هجری کې دی او د دې شاعر نوم چې کوم دی هغه یونس دی. دغه دا خبره په خپل دیوان کې لیکلې ده. د یونس دا شعر دی: لرحمان فیضیاب عبدالرحمن شاه، لرحمان فیضیاب عبدالرحمن شاه، چې لدی سرایا په بل سرای مهمان شاه. دا د رحمان بابا په باره کې او څو خبرې وي چې د هغه د پیدایش او د وفات. انشاءالله دقسې به مونږ د هغه د ژوند او د هغه د اشعارو په باره کې نور معلومات هم تاسو له وخت په وخت باندې راکو د ویډیوګانو په شکل کې. نو ستاسو په خدمت کې دا درخواست کیږي چې خامخا زمونږ دا ویډیوز چې کوم دي دا د خپل ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مهرباني.